السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نو محترم پوښتنه کړې ده چې دا تسبیحات په چپه لاس باندې سړی وایي دا څنګه دي؟ بعضې خلک وایي دا مه وایه حرام دي، بعضې په رسته لاس دې وایه. محترمه د عبدالله بن عمر په نسخه روایت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وايي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدی یعقد التسبیح، هغه ته تسبیحات ویل په ګوتو سره. نو ابن قدامه وایي بیمینه، هغه په ښي لاس باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا تسبیحات ویل. حدیث ترمذي هم روایت کړی ده، حدیث رقم 3710 او دغه رنګه نسایي په سنن کبرا کې حدیث رقم 1280 او دغه رنګه په مسند احمد کې رقم د حدیث 4498 او دغه رنګه صحیح د ابن حبان حدیث رقم 842 او دغه رنګه سنن ابي داود جلد دوم صفحه 611 رقم د حدیث 1502 کې روایت کړی ده. نو محترمه په راسته لاس باندې اولا او بهتره ده که په چپه لاس باندې هغه واړول شي، په دې باندې غاړې نه بندېږي لکه دا بعضې خلک ډېر متشددین وي، بس وایي دا دې ګناه وکوله. دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد 45 صفحه 202 مباحث الیمین هغه وایي چې راسته لاس به په چپه لاس په کومو ځایو کې له مخه کېږي. ویستحب تقدیم الیمین علی الیسار، راسته لاس به پر چپه لاس باندې کوم ځایو کې مقدم کېږي. وفي کل ما هو من باب التکریم، هر هغه ځای کې چې د عزت او د اکرام ځای کالوضوء، لکه په اوداسه کې، په غسل کې او په خوراک کې، په څښاک کې، او په هر هغه ځای کې چې مثلا اهانت و اذی لکه پزه ټکول، استنجا ویل، په هغه کې باید سړی چپه لاس ته راسته لاس مقدم کړي، ځکه د بیبي عایشې صدیقې رضیالله عنها مبارک څخه روایت دی وکانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم الیمنا لطهوره و طعامه، راسته لاس په رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکۍ دپاره او د ډوډۍ دپاره استعمالوه، او چپه لاس لخلائه وما کان من عزم، هغه به داسې د ضرورت دپاره دغه کوه. حدیث ابو داود جلد اول صفحه 22 کې روایت کړی ده. نو محترمه بالکل روا دی ذکر په دې کې هېڅ مشکل نشته، خو لیکن افضله دا ده چې په راسته لاس باندې وویل شي. دا چپه لاس نو دی نه دی چې اوس نو چپه سو نو باره ذکر نشي به کولی. په اذان کوي په غوږو کې دواړه لاسونه نیول کېږي، چینه تړې دواړه پورته کېږي، په دعا کې دواړه پورته کېږي، په اتحیات کې دواړه ایښودل کېږي. نو که چپه لاس نو خراب وي بیا به نو هلته هم نه پورته کېدلی. دا خبره د اولیتو د فضیلت ده. افضله دا ده چې په راسته لاس یې واړوه، که چپه لاس یې جواز شته، منع نه ده راغلې، خو ښه طریقه راسته لاس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.